زما گناہ صرف اور صرف دادا اے خلقو زند قرآن کریم خلافیم ند احادیث خلافیم ند محمد مصطفیٰ خلافیم ند دین خلافیم زما صرف ایوا گناہ دادا چھ پختون یما بلا گناہ میں دادا چھ غریب یما دریما گناہ میں دادا چھ کمزوری خاندان کے پیدا یما او ٹولونا لویا گناہ میں دادا چھ پیغمبر او د پیغمبر خبری د رب او د رب خبرو نو چت من لے بس دا زما گناہ دا زویم چی کچوک زرزلو آئی چی دا رسول اللہ فرمائی لی دی کچوک لکا زلو آئی چی دا رسول اللہ فرمائی لی دی زویم چی دا دا اللہ خبرو ترسے دلے دا قرآن ترسے دلے دا پو ہر چاچی لکلی دی منتا پا سرسترگو منظور دی لیکن دا رب العالمین تلا چھے دا قرآن کریم محیمنن علی چھے قرآن ویلی دی چھے دا قرآن دا آسمانی کتابونو دا پارا تلا دا آسمانی کتابونو دا پارا معیار دے آسمانی کتابونو دا پارا چان دے نو چھے کم کتاب دمرا عظیم دے چھے آغا آسمانی کتابونو دا پارا چان آسمانی کتابونو دا پارا میزان دے نو دزمکنی کتابونو دا پارا خوبا خام میزان وی پس تغمی گناہ یر جیدہ بنوائے چھ دا آیت زمنگا بارک راغلے دے زویم زمان رب وائی چھ زبستاسو امتحان اخلما بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین اللہ فرمائی زبتا سو باندی کلا خفگان را ولما کلا لوگ بئی کلا با تکلیف نوی کلا با مرگو نوی کلا با کمیوی کلا با دی ملگری کمیگی ونقص من الاموال والانفس والثمرات دیر ملگری بدیوی لکد محمد مصطفیٰ طول مکہ ملگریوا حجر اسود پا محمد مصطفیٰ کے خود فیصلی پا محمد مصطفیٰ کولے نوح علیہ السلام قوم کے دیر مقبولو ابراہیم علیہ السلام قوم کی دیر مقبولو امدارنگی صالح علیہ السلام قوم کی دیر مقبولو وچ کلا خبر دا اللہ دیو والی راغلا انبیاء ہوئی چھ لا الہ الا اللہ خلقو پا گٹو ویشتل زڑو ملگرو تلاس واغست وی منگتا پتا نوا چھ تا پنچ پر دا خوص پتا ولگی دا نن خلق سوئی منگتا خو پتا نوا چھ تا منکر حدیثی دا خوص پتا ولگی دا ولی دا ہر زمانی اقبلی فتوی وی کن عوامو وی خیگے بکلا عوامو درد بکلا پیدا کی جماعت ستا پزمکا جوڑی گی امی سے جماعت ستا پچند جوڑی گی امی مدرسہ ستا پزمکا جوڑی گی مدرسہ ستا پیسو چلی گی ممبر و محراب تا ملا ستا پا تنخواہ رازی چھ برکینی تا تپلار تے جوڑ شی دا مخلوق خبر دا اللہ پا خبر و خیجوی او کم سڑے چوئی چھ دا طولی دنیا خبر دا اللہ دا کتاب نخکت دی ستا ممبر نپاق باندے آواز کی گی چھ دا منکر حدیث تے پا ایمان وائد دے طول گناہ ذمہ دار چوک دے امی سڑے دے تاکہ نولے دے تنخواہ تور کئی کپڑے تور کئی مدرسہ والا تا جوڑا کڑے دا چندہ والا تور کئی ستاپ پیسو باندے دے دا اللہ خلاف خبری کئی کلاور باندے کتابون سوروی کلاور باندے علماء و مشایخ وچھتی دا ملا سڑی مثال دا سے دے لکہ چھے یو سادہ تبلیغی راشی دے جماعت دا جماعت چرتا دے بونیر کے چرتا دے
د دې جومات څه نامه ده؟ مدرسه تعلیم القرآن والسنه. ډګر ډکه نه ده. د مولا مثال داسې دی لکه چې راشي دلته دوه رکعته نفل وکړي، بیا ورته څوک وایي چې مولي صاحب یو څو خبرې خو وکړه، دی لګیا شي. دی خو جومات که نه پېژنئ چې جومات دی، هلکه چې ویښ نه وی سره خبرې درته نه کوم، زه مړو ته نه غږېږم. ویښ یې که نه یې ویښ؟ جواب را کوئ، زه ښځو ته هم بیانونه نه کوم، کني خدای رستي چې اوس دعا وکړم، ته ګپ خو نه دی. داسې ناسته لکه الوګان چې چا کېنولي. ملا راغی، دا جومات دی، په بونیر کې دی، ډګر کې دی، نوم یې دی مدرسه تعلیم القرآن والسنه. مولوي صاحب دوه رکعته نفل وکړه دغه ځای کې. نو چې کله نفل کوي مخامخ دیوال خو سړی ګوري که که نه یې ګوری هلک؟ دیوال یې ولیده، ګړۍ یې ولیده، په ګړۍ کې چې څه لیکلي دي خو تاسو لیدلي دي. مخ یې راواړو، کھاریاں کے غنی پیٹرول پمپ کے مسلمان بھائیوں، کھاریاں کے غنی پیٹرول پمپ کے مسلمان ساتھیوں، السلام علیکم. چا ورته وی چې لکه ته خو کاریاں کې نه یې، نه پیټرول پمپ کې ہے، پیټرول پمپ کو آگے لکھا ہوا ہے. اے دا گڑے باندې لیکلي دي که نه؟ وایي ګوره لږ تا خوشحاله کړه. غنی پیټرول پمپ، جی ٹی روڈ، کاریاں. مولانا صاحب چې لیکل ولیدل اوس مړې کوي چې لیکلي دي که نه؟ هلکه دا بونیر دی، ډګر دی. نه نه نه، کاریاں دی، دا جی ټي روډ، دا پیټرول پمپ دی، دا لیکل ته نه ماني. خدای دې ملا سړی په کتاب کې لکیره و. یو ملا وی چې الحمد لله رب العالمین، چا ورته وی چې الحمد دی، وی غلی شه، قرآن کې الجمد لیکلی دی. او ته چې جي الحمد دی، وی چې راوړه چې خپل قرآن یې راړولی دی، نو هلته د ح لاندې چېرته مچ مړ و. ورته چې ګوره چې الجمد یې لیکلی دی. وسړیه خو مچ مړ دی، تا چې اوس ولیدو کتاب کې د خپل عقل نه عقل نه کار. ملا سړی عقل نه کار نه اخلي. یو بادشاه و، هغه به چې کله د بل بادشاه سره کېناستو نو ګډې وډې به یې وي. الله اکبر، ګډې وډې به یې وي. وزیرانو ورته داسې ویلی نه شو چې